هسې دلته یو تپوس کې تاسو وکړئ منځه نه بعد د منځه نه چې انسان وځي منځه نه چې انسان وځي نو دی ولې د السلام علیکم ورحمت الله وایي یعنې په بل څه سره ولې نه وځي لمونځ ختمېږي په سلام سره که نه هسې تسلیم دا مسله راغله دا مسله مې مخې ته شو چې دې په ځای بل ذکر شي الله اکبر لکه لازم دی چې دې ذکر به چا په مانځه کې نه وي استغفر الله ولې نه وایو استغفر الله لسی چل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا عظیم کلمات نه دي په ملایکو باندې نو صحیح دغه سلام دی په ټولو باندې دغه سلام یې ولې واجب سلام ته څه ضرورت دی دا خو هر څه کې دا جواب دی دا خو هر څه کې دا جواب موږ ورکولی شو ته ولې دا کار کوې بس پیغمبر نه ثابت دی ولې دا کار کوې پیغمبر دا خو غټه واضحه وجه ده نو سلام ولې نو زه خو هم دا یم چې د منځه نه فارغه شو د سلام ته څه ضرورت و زما سوال دا دی چې یو سړی د منځه نه فارغه شو منم خو زه هم وم چې فارغه شو په بل څه پته نه لګېده لازم به سلام اچوي نو پته به لګي نو خو بل ذکر دی یو طرف ته بل طرف ته دی وګوري په السلام سره ولې د منځه نه وځي سلام یې واچو په نیکانو خلکو زه منمه ولې زما دا سوال داسې دی چې دا سړی چې د منځه نه ووتو په السلام علیکم سره نو دې ټیم کې په السلام علیکم سره دی ولې ووتو ولې سلام اچوي دا خو زه منم چې سلام یې واچو په ملایکو باندې په ټولو مؤمنانو باندې ښی طرف چې کوم ناست و په هغه هم سلام شو ګس ته چې کوم ناست و هغه هم سلام شو ولې سلام اچوي سلام خو خلک دې دپاره کوي چې لاړ شي او بیا راشي چېرته ځکه ما ته اوس جواب ګوره دی دا کې اسان کو چې دی چېرته تللی ورغلی نو چېرته تللی ورغلی او تللی دی څه کې د ګورې ډېر قیمتي فایده ده ډېره قیمتي او اول پیر به اکثر ملګري که زه وایم چې ټول ملګري نو دا به غلو نه انشاءالله چې دا السلام علیکم چې وایي معنه ده دې کې دا خبره دننه پرته ده چې دی تللی و په یو ایماني سفر کې د الله سره یې جرګه وه دی د آخرت طرف ته تللی و دین ګټلو له تللی و ثواب ګټلو له تللی اوس واپس شو چې واپس شو نو چې سړی چېرته لاړ شي واپس سړی سلام اچوي که نه اچوي نو سلام یې واچوه داسې یو فایده وه فایده ښه وه که ځکه ما ته اوس ته ووایي چې دا فایده اکثر نه چې دلته یو ملګري ته هم نه معلومه چې ولې دا لمونځ کوونکی سلام اچوي دی ولې چېرته تللی راغلی نو او د هغې دغه جواب شو والله اعلم